خراغلاس ملګرو HTML ویډیوز ته د HTML په دې ویډیو کې مونږ په ویډیو ان اډیو ټاګ باندې خبره کوو څنګه کولای شو خپل ویب سایټ کې ویډیو اډیو راوړو نو د ویډیو راوړلو لپاره مونږ استفاده کوو ویډیو ټاګ نو تاسو به ویډیو ټاګ چې دی دا به تاسو اوپن کړئ او بیرته به کلوز کړئ نو دا زموږ سره اوپن ټاګ شو دا زموږ سره کلوز ټاګ شو همدارنګه ویډیو ټاګ چې دی SRC په نوم باندې یو اټریبیوټ هم لري ملګرو سوال پیدا کیږي SRC اټریبیوټ څه ته وایي SRC اټریبیوټ هغه اټریبیوټ دی یا هغه ته ویل شي کله چې تاسو غواړئ په خپل ویب سایټ باندې سره راوړئ یو ویډیو راوړئ نو کومه ویډیو چې ته غواړئ په خپل ویب سایټ باندې راوړئ هغه ویډیو چیرته پرته ده په کوم ځای کې ده په کوم ډرایو کې ده نوم یې څه دی ایکسټنشن څه دی دا موږ چیرته لیکو دا موږ په SRC اټریبیوټ کې لیکو اوس دلته زما سره یو فولډر دی په نوم دی ویډیو دغه ویډیو فولډر کې زما سره یو ویډیو د په نوم دی song.mp4 نو زه غواړم چې دا زه په خپل ویب سایټ باندې راوړم نو زه راځم دلته SRC اټریبیوټ ته دلته ورته وایم په همدغه فولډر کې په کوم فولډر کې چې دغه فایل دی کوم فایل ویډیو ان اډیو .html کوم فایل چې دی دغه لیکل چې پکې ما کړی دی دغه چې چیرته دی په همدغه فولډر کې یو فولډر دی په نوم دی ویډیو او په دغه ویډیو فولډر کې بیا زما سره یو ویډیو د په نوم دی song.mp4 زه غواړم دا په خپل ویب سایټ باندې راوړم نو کنټرول اس راځم ویب پیج ته او دا ریفریش کوم نو ملګرو دا چې زه ریفریش کوم دا وګوره اوس دلته ویډیو ما ته راغله اما دا ویډیو له کوم ځای نه پلی کیږي کوم ځای کې سټاپ کیږي نو دا نه ښکاري نو د دې کنټرول دپاره زه راځم دلته ورته وایم کنټرولز اوس تاسو دا کنټرول اس کوئ نو دا پیج د سره سیو کوئ که تاسو دې ځای نه سیو کوئ یا تاسو شارټ کټ استفاده کوئ کنټرول اس نو دا به سیو کوئ را به شي پیج به ریفریش کوئ څنګه چې تاسو ریفریش کوئ دا وګورئ دې ځای نه اوس ویډیو زما سره سټارټ شوه او دې باندې تاسو اواز کولی شئ چې اواز بند کړئ یا اواز داسې اواز پې سلو کړئ دې باندې تاسو کولی شئ چې سکرین غټ کړئ په دې خو تاسو پوهیږئ او سپیډ دی چې سپیډ تاسو کولی شئ کم و زیات کړئ صحیح ده او زه اوس غواړم ملګرو چې تاسو به لیدلی وي دا ویډیو چې دی مثلا یوټیوب کې یا فیسبوک کې اټو پلی وي په خپله داسې پلی وي زه غواړم چې څوک هم زما ویب سایټ ته راشي دا داسې د نه وي لکه دا وګورئ اوس چې راغی ویډیو چې ده باید په خپله یو کس په دې باندې کلیک وکړي تر څو چې پلی شي زه غواړم چې هر څوک زما ویب سایټ ته راځي نو دا ویډیو د اټو ورته پلی شي یعنی تاسو فیسبوک کې لیدلی وي فیسبوک کې ویډیو څه کېږي تاسو څنګه چې سکرول کوئ همداسې پوسټونه ګورئ نو ویډیو څه کېږي په خپله پلی کېږي نو دلته د هم ویډیو چې شي په خپله د پلی شي او بل دا چې ویډیو د په خپله پلی شي خو دا ویډیو د اواز د شوي بند وي داسې ویډیو د په خپله پلی او اواز د بند وي څنګه کولی شو داسې نو راځم دلته ورته وایم چې ویډیو چې کا ما ته اټو پلی کا او اواز هم راته بند کا کنټرول اس راشه ویب پیج ته ریفریش کا اوس به ویډیو ما ته په خپله پلی شي نو ګورئ ویډیو په خپله پلی کیږي او اواز هم چې ده بند دی که ته غواړې چې اواز یې اوپن کړي نو په دې باندې ګورئ که زه ریفریش کوم نو ویډیو زما سره اټو پلی کیږي او اواز هم بند دی اوس ملګرو دا ویډیو ده دا ویډیو زما سره سټاپ کیږي څنګه چې پوره شوه ختمه شوه ویډیو سټاپ شوه خو زه ورته وایم چې نه دا ویډیو د ما سره چې وي همداسې دي یعنی چې کله ختمه شي نو بیرته د بیا له سره شروع شي تندرانو غزل بدرته ویم جانانه پېښور مې که کابل پېښور مې که کابل بدرته ویم نو زه غواړم چې نه دا د بیرته بیا له سره کابل بدرته ویم سټاپ شوله او زه نه غواړم چې دا د سټاپ شي نو د هغې دپاره موږ دلته یوز کوو لوف کنټرول اس کا راشه ویب پیج ته ریفریش کا ویډیو زما سره اټو پلی شوه اوس دلته ګورئ راځم ګوره اوس به ویډیو ما سره چې څنګه ویډیو ختمه شي بیرته بیا له سره شروع په خپله به ویډیو بیرته پلی کېږي څنګه چې ختمه شي بیا به پلی کېږي دا وګوره بیا پلی شوه ګورئ ویډیو زما سره اوس ختمیږي بیرته په خپله پلی کېږي همداسې چې ختمیږي بیا پلی کېږي چې ختمیږي بیا پلی کېږي او بل ملګرو تاسو په یوټیوب کې لیدلی وي دا ویډیو چې ده په دې باندې یو بینر لګېدلی یو داسې پوسټر پې لګېدلی څنګه کولی شو په دې باندې ولګو نو د هغې دپاره زه دلته ورته وایم پوسټر
او دغه پوسټر یا ایمیج یا بینر چې ته غواړې په دې ویډیو باندې راوړې هغه چیرته دی نو د هغې ایډرس به تاسو دلته ورکوئ. نو زه ورته وایم په همدې فولډر کې ایمیج په نوم باندې فولډر دی او په ایمیج په نوم باندې فولډر کې ایمیج 7 دا ایمیج ماته په دې ویډیو باندې راوړه. څنګه زه ریفریش کوم نو دا وګورئ هغه ایمیج ګوره تاسو هم لید ایمیج خو اما ایمیج نه ودرېږي موږ ته نه ښکاري. هغه ځکه چې دلته ما ورته ویلي آټو پلی نو آټو پلی زه ترې لرې کومه کنټرول ایس راشه ویب پیج ریفریش کا دا ګورې دا ایمیج راغی. اما زه چې په دې باندې کلیک وکړم ګوره دا ویډیو وړېږي هغه ځکه چې دلته دغه ایمیج چې دی دا ایمیج غټ دی. نو زه راځم دلته ورته وایم چې ویت د دې 200 کا او هایټ چې څه کا هغه هم 200 کا دواړه 200 واخله. دلته زه اوس څنګه چې ریفریش کوم نو دا وګورئ اوس صحیح شو دواړه زما سره 200 شو. که زه دا ورته ووایم چې دا ورته 400 کا کنټرول ایس راشه ویب پیج ریفریش کا صحیح ده وګورئ आवाज पे बंद आवाज په ځکه بند دی چې आवाज دلته کې مونږ آټو خپل مونږ بند کړی دی. صحیح ده یو مونږ آټو خو ماته نه لري که آټو پلی او आवाज مونږ خپل بند کړی او ما ورته ویلي چې لوف تکراریږي دي یعنې څنګه چې ویډیو دلته کې پوره شي ګورئ اوس د ویډیو بېرته بیا له سره کېږي په خپله به ویډیو پلی کېږي. ها اوس ګوره ویډیو ختمه شوه بېرته په خپله پلی کېږي. دا چې په خپله پلی کېږي دا د چا کار دی دا د دې لوف کار دی. اوس راځم په آډیو باندې خبره کوو څنګه کولی شو آډیو راوړو. نو د آډیو دپاره موږ استفاده کوو آډیو ټک. نو آډیو ټک به تاسو اوپن کوئ او بیرته به کلوز کوئ. نو دې ته اوپن ټک او دې ته کلوز ټک وایي. لکه څنګه چې موږ په ویډیو کې SRC اټریبیوټ یوز کوو نو دلته هم په آډیو کې هم موږ SRC اټریبیوټ استفاده کوو. SRC اټریبیوټ څه ته وایي نو دا مې مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې تاسو غواړئ په خپل ویب سایټ باندې ویډیو یا آډیو راوړئ نو یا ویډیو یا آډیو که چیرې تاسو غواړئ چې اوس زه غواړم آډیو راوړم دغه آډیو چې ته غواړئ په خپل ویب سایټ باندې راوړئ دا چیرته پروت دی په کوم ځای کې دی نوم یې څه دی په کوم فولډر کې کوم ډرایو کې نو د هغې ایډرس به تاسو په دغه URL کې ورکوئ. نو ما دلته کې دلته لنډ ځان ته راوړي دي صحیح ده زما سره فولډر دی فولډر په کوم فولډر کې چې دغه ویډیو ان آډیو ډاټ HTML دغه فایل چې دی په همدغه فولډر کې په همدې فولډر کې زما سره آډیو په نوم باندې دا وګورئ په آډیو په نوم باندې یو فولډر دی او په هغې کې یو پروت دی یو آډیو پروت دی په نوم دی ټاپا ډاټ MP3. نو زه ورته وایم دغه ماته څه که زما په ویب سایټ باندې راوړه. نو دلته زه ورته وایم په همدغه فولډر کې یو فولډر دی په نوم دی آډیو او په هغې کې ټاپا ډاټ MP3 چې ده دا MP3 چې دی دا ایکسټینشن دی لکه څنګه چې د دې ویډیو ایکسټینشن چې یو MP4 د دې ایکسټینشن چې دی MP3 ده. نو زه دا کنټرول ایس کوم نو دلته کې زه چې کنټرول ایس کوم پیج ریفریش کوم ماته هیڅ هم نه راځي ځکه سره راته نه ښایي چې دلته ما ورته نه دي ویلي کنټرولز. اوس چې زه دا کنټرول ایس کوم نو دلته ما سره اوس راشي دا وګورئ دا زما سره آډیو راغی. زما پسې دې د دنیا غمونه وینا ګورو څنګه چې دلته نه دی څنګه دلته دا ویډیو چې دی زموږ سره چې دی आवाज پې بند دی نو دلته دی هم په دې باندې د आवाज هم چې شي ګورې زه دا ریفریش کوم دا ګورې ویډیو چې دی ډیفالټ چې دی आवाज پې بند دی او ولې آټو نه فلی کېږي آټو ځکه نه فلی کېږي چې دلته کې مونږ هغه کوم آټو چې مونږ ورته مخکې ویلی وو هغه ترېنه ما څه کړی دی ریموو مې که بیرته کنټرول ایس کوم راځم ویب پیج ته ریفریش کوم زه ریفریش کوم ګورې ویډیو په خپله پلی شوله او आवाज یې هم څه دی بند دی. نو زه غواړم دا دې هم ماته چې شي آټو پلی دي شي نو دلته زه ورته وایم آټو پلی کا بل आवाज یې هم بند کا آټو پلی هم کا आवाज هم بند کا او بل دا چې دلته نه دی ګورئ ښه ما تر اوسه پورې پیج مې کنټرول ایس کړی نه دی سیو کړی مې نه دی ګورئ راځم دا زه پلی کوم ختم شي څنګه چې دا آډیو ختم شي نو ګورئ آډیو څنګه ختم شي دا او زه غواړم چې نه سټاپ کېږي دی نه بېرته د بیا شروع شي ګوره دا زموږ سره سټاپ کېږي سټاپ شو خو زه نه غواړم چې دا سټاپ شي نو د هغې دپاره موږ څه استفاده کوو لوف کنټرول ایس راشه ویب پیج ته
ریفریش کا څنګه چې ریفریش کی ګوره دا زموږ سره پلی شو اوس دا هم زموږ سره پلی کا دا وان کا ګوره زموږ سره چې आवाज په باندې आवाज پکړی دا ګوري دلته ګوره اوس زموږ سره چې دی څنګه چې ختم شي ګوره اوس به په خپله بیرته پلی کېږي بیا او ګوره په خپله بیرته پلی شو دغه په خپله چې پلی کېږي دا د څه کار دی دا زموږ سره د دې لوف کار دی صحیح ده نو دا زموږ سره آډیو ان ویډیو ټګ څنګه کولی شو مونږ ویډیو او آډیو راوړو په HTML کې نو په دې طریقې سره مونږ کولی شو تاسو یو بله طریقه ده په دې طریقې سره هم کولی شئ چې دلته به تاسو داسې ویډیو ټګ واخلئ او ویډیو ټګ مو چې واخسته دا به تاسو اوپن کې او کلوز به کوئ دلته به سورس واخلئ چې کله سورس واخیست دلته به SRC واخلئ SRC چې دې کې دننه دلته به SRC اټریبیوټ به واخلئ او دلته به تاسو ایډریس ورکئ اوس مثلا زه غواړم چې دا آډیو راوړم ویډیو دلته مې ویډیو ټګ لیکلی نو ویډیو فولډر ته لاړ شه او په ویډیو فولډر کې چیرته لاړ شه سونګ په نوم باندې ویډیو د هغه راکړه او دلته هم کنټرول ایس کا راشه ویب پیج ته ریفریش کا دا ګورې دلته کې دا ویډیو هم ماته راغلی زینا راغلی زینا صحیح ده نو دې طریقې سره داسې هم تاسو کولی شئ آډیو هم تاسو همداسې راوړئ دلته ولیکئ آډیو او دغه او دلته تاسو ورته وایئ سورس او دلته هم SRC اټریبیوټ او دلته ورته وایئ په همدې فولډر کې آډیو په نوم باندې فولډر دی په هغې کې دا دی او دلته کې ما داسې کا کنټرولز او دلته راشه ویب پیج ریفریش کا څنګه چې ریفریش کې ګورئ دلته کې آډیو هم دوه راغله دغه اوسنی آډیو چې دی دا یو دی څنګه پوه شو ځکه چې په تېرې هغې کې چې دی هغه مونږ څه کړی دی هغې ته مونږ اواز بند کړی او د دې اواز چې دی دا چې د دې اواز مونږ بند کړی دی دا وګورئ هغه تېره هغه چې دی مخکینی هغې اواز مونږ بند کړی دا نو په دې طریقې سره هم تاسو کولی شي نو دې ویډیو کې مونږ دوه خبرې وکړې یو آډیو او ویډیو ټګ د ویډیو د راوړلو لپاره تاسو داسې ویډیو ټګ دا به تاسو اوپن کړئ کلوز کړئ او د SRC کې بدل تاسو د ویډیو هغه ویډیو چې هر چېرته دی د هغې اډرس بدلته ورکوئ او همدارنګې دلته کې د آډیو دپاره دلته آډیو ټګ به تاسو اوپن کړئ بیرته به کلوز کړئ او SRC اټریبیوټ کې به د هغه آډیو چې ته غواړئ په خپل ویب سایټ باندې راوړئ د هغې اډرس بدلته ورکړئ